الله رب العزت فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات ستاسو نیکی ستاسو شکارونه ستاسو عبادتونه ستاسو گناوی در مٹاوی ستاسو خطاوی در مٹاوی ذالک ذکر للذاکرین دا د هغه چا د پاره نصیحت دی چې څوک نصیحت اخیستلو ولای مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای بین العبد والکفر ترک الصلاة د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق لمنځ کول نه کول څوک لمنځ کوي مسلمان څوک لمنځ نه کوي د الله رسول فرمای دا کفر دی د مسلمان او د مؤمن په مابین کې امتیاز پہچان معلومات دا صرف اور صرف لمنځ دی عزیزان زما مجلس چې دی هغه نن خاص د لمانځه په باره کې دی یو لمونځ هغه دی عزیزانو چې هغه د الله په خاطر چې الله ما ته امر کړی دی الله حکم کړی دی الله فرض کړی دی یو هغه لمونځ دی چې یاره زموږ رسم دی زموږ رواج دی نور په لمانځه پوهېږم نه کوم مې په اتحیات پوهېږم نه وایم مې په دعای قنوت پوهېږم نه وایم مې بلکې زموږ ټول پښتانه په دا ګروم اخته دي چې لمنځ نه زده خو لیکن تر ګر جهان بیا پابند د لمانځه دی په لمانځه سر نه خلاص تر ګر جهان دی و جهان ته دعوت ورکوي چې موږ ته باید چې لمنځونه چې دي هغه وکړو علما فرمایي عزیزانو د فرض لمانځه زده کړه دا فرض ده دا د جمعې لمونځ دی ما ورته یې کوو د ماپښین لمونځ دی مازدیګر ماښام ماخستن دا پر ما ورته فرض ده خو لیکن ما ورته یې که ونګه فرض بولو زده کړې بیا فرض نه بولو نو لمنځونه زده کړئ خامخا یې زده کړئ په دې نه خلاصېږو چې ځواني ور باندې تېره سوله جهالت ولو ورور پلار نه پر درولو نه راشوله په دې خبرو نه خلاصېږو په قبر کې به ما او تا د خپل عمل حساب ورکوو که په حساب کې پاس خو فبها که نو بیا به ما او تا د خپل عمل نعوذ بالله سزا چې د هغه وړو هغه به برداشتوو عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی په ښه انداز باندې اودس وکړي اودس دا معنا د سنتو مطابق یې وکړي د سنتو خیال وساتي د سنتو چې کوم ترتیب دی طریقه ده د هغه خیال وساتي او بیا راسي مسجد لره جمعات وکړي یا نارینه نه دی زنانه ده اودس یې ډېر په ښه انداز باندې وکړي بیا راله خپل لمونځ یې وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ستا د ماپښین لمونځ چې تا وکړي د سهار د لمانځه څخه تر ماپښینه ته چې تا څه ګناوې کړې وې الله رب العزت یې په دا لمانځه در معافوي بیا د الله رسول فرمایي د مازدیګر لمانځه ته تا تیاري وکړه اودس دې نه و اودس دې وکړي په ښه انداز پر سنت طریقه بیا راله لمانځه لره خپل لمونځ دې وکړي د الله رسول فرمایي د ماپښین او د مازدیګر په مابین کې تا څه ګناوې کړې وې الله رب العزت ستا هغه ټولې ګناوې د مازدیګر په لمانځه در معاف کړلې بیا د ماښام د غسل لمونځ وکړي د ماښام او د مازدیګر په مابین کې څه ګناوې وې الله در معاف کړې بیا د ماخستن وکړي د الله رسول فرمایي د ماښام او د ماخستن په مابین کې تا څه ګناوې کړې وې الله در معاف کړي بیا د سهار لمونځ وکړي د الله رسول فرمایي چې د ماخستن او د سهار په مابین کې تا څه ګناوې کړې وې الله رب العزت په دغه لمانځه باندې و تا ته دا ګناوې چې دی هغه در معاف کړي اوس به سړی راوغورځي هغه وایي چې ښه په یوه لمانځه باندې ټولې ګناوې معافېږي په یوه لمانځه باندې او په یوه لمانځه باندې الله د انسان ډېرې ګناوې معافوي مګر ها یو دا دی چې تا به فرض لمونځ نه یې کړی تا به فرض حج نه یې کړی تا به زکات نه یې ورکړی او تا به د بنده حق خوړلی تا به مځکه قبضه کړې تا به د همسایګانو بچان کور ته تاوان او نقصان ورسولی تا به غلا کړي تا به د چا حق خوړلی هغه په دې لمانځه نه چې 50,000 کاله پر لمانځه ولاړ یې د هغه مؤمن د هغه مسلمان د هغه انسان د هغه بنده یوه انه چې تا خوړلې ده هغه به څه کیږي د هغه به له تا سره حساب کول کیږي مولانا شفاعي تانوي صاحب رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی که چا د چا 3 پیسې ناحقه وخوړلې که چا د چا 3 پیسې ناحقه وخوړلې
د الله رسول فرمایي 900 قبول سوي المنځونه الله رب العزت د قیامت پر ورځ لتا ګرځي 900 قبول سوي المنځونه دا 3 روپۍ نه درشم عزیزانو دا 3 پیسې له سپین ږیرو پوښتنه وکړئ چې پیسه څو ولا دا د الله رسول فرمایي نو ما چې تا ته کومه خبره وکړه چې مازدیګر دې لمونځ وکړئ په ښه انداز تر ماپښین نه د مازدیګر په مابینځ کې څه ګناه وي الله یې در معافوي دا ستا هغه ګناوې دي چې هغه ستا او د الله په مابینځ کې دي ستا او د الله سره تعلق دی الله رب العزت به وتا ته معافي چې د هغه وکړي بیا حدیث کې راځي عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ رالی لکه دا وچې ژمی دی درختې وچې دي دا مازې له درختې سره ولګېدې پاڼې لاندې رزیږي یوه نه په سوو رالی منی دی یا ژمی دی درختې وچې دي پاڼې وچې دي یو شاخ ته ودرېدی یا 2 شاخو ته ودرېدی دا یې سره وښورول چې ویې ښوروئ دا شاخ یا شاخونه لاندې پاڼې ډېرې ورزېدلې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ولاړو پوښتنه یې ځینې وکړه ول سلمانه ما دا درخته ولې وښوروله دا شاخ مې ولې وښوروئ اول یا رسول الله نه را معلومیږي چې ولې د الله رسول ورته وفرمایل دا ما تا ته مثال درکوئ دا و امت ته پیغام ورکوم چې کوم سړی په ښه انداز اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي د ده ګناوې الله رب العزت داسې رضوي لکه له وچې درختې دا وچې پاڼې څومره ډېرې رزیږي په ښه لمانځه باندې زما او ستا ګناوې الله رب العزت داسې رضوي او دا یقیني خبره ده موږ په هر څه باندې غښتلي یو خو لیکن د لمانځه په حواله باندې ګورئ د الله رسول فرمایي په ښه انداز اودس په ښه انداز لمونځ د ښه انداز څه مراد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله طریقه ده نو که ما او تا د خپلې طریقې مطابق لمونځ کوو د خپلې طریقې مطابق اودس کوو نو محمد رسول الله چې د جنت خبره کړې ده محمد رسول الله چې د ګناهو د تیوېدو خبره کړې ده هغه خو دغه لمونځ نه دی نو بیا ما تا ولې خوشحاله یو نو لہذا د الله رسول فرمایي په ښه انداز باندې لمونځ کول دا ستا ګناوې داسې رضوي لکه د وچې درختې سا په ژمي و په مني کې راواخله پاڼې وچې دي ورسره ولګېدې پاڼې لاندې څنګه را رزیږي داسې د انسان ګناوې د مسلمان ګناوې په لمانځه باندې رزیږي د الله رسول فرمایي د انسان ګناوې داسې مثال لري لکه زما او ستا پر سر باندې چې یو مطلب پلنډه پرته ده یو لګن راواخله یو باټلی راواخله دا زما او ستا پر سر باندې زنانو د اوبو مبچې راوړې دا د اوبو ډکه دا باټلی راواخه یا منګیان راواخله دا زنانې اوبه وړې نو چې کله دغه زنانه یا سړی چې دی سر کښته کړي رکوع لري سجدې لري دا د سره څه دا اوبه یې لکېږي که نه یې لکېږي دا د چې پر سر کومه پلنډه و کومه غوټه راخسې ده یې لکېږي د الله رسول فرمایي دا ستا ګناوې ستا پر سر داسې وډل کېږي بیا چې کله ته لمانځه لره رالې ستا رکوع ستا سجده ستا قعده ستا قیامه ډېره برابره وه د الله رسول فرمایي ته چې سجدې لره ولاړې بیا چې ته کله له سجدې راپورته کېږې راولاړ سولې الله رب العزت ستا ټولې ګناوې لاندې ایله کې هغه وررزېږي هغه ورکې سي هغه ختمې سي بیا د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ستاسو څه خیال دی چې یو سړي د کور مخ ته ډېر ښایسته نهر یې خوږې اوبه صفا اوبه او صاف سوتره نهر دی او لاندې هم دی داسې نه چې یو چاریا قدر اوبه چې دی هغه پکې روان یا ښه پوره نهر را روان دی تکې سپینې صفا سوتره اوبه د ورځې سړی 5 واره په دا اوبو باندې غسل کوي لمبېږي ستا څه خیال دی دی چې په ښه انداز ولمبېږي په ښه ترتیب ولمبېږي ښه لکه موږ چې صابون و شیمپو بل استعمال کو زما ستا پر بدن باندې خیره پاتېږي صحابه اولیا د الله رسول فرمایي چې په ښه انداز سړی لمونځ وکړي د ده ګناوې الله رب العزت داسې ختموي دا 5 لمونځونه چې دی وکړي لکه د ورځې چې سړی 5 واره لمبېږي یو دغسې ځان اوبو ته وراچول دي بیرته راوقتلې نه یو هغه غسل دی لکه ما او تا چې جمعې دپاره لکه ما او تا چې د سفر لره ځو یا ما او تا د سفره سره الو یا ما او تا د اختر دپاره کوو هغه څنګه غسلي په هغه غسل باندې که ما او تا 5 واره ولمبېږو بیا د بید ډېره معافظ ما او ستا پر بدن یوه ذره خیره پاتېږي نه د الله رسول فرمایي چې دا 5 لمونځونه تی کوئ داسې الله رب العزت ستیله دا ستا ګناوې چې کومې دي هغه داسې ختموي رضوي او هغه ورکېږي
بیا حدیث کې راځي عزیزان عجب خبره ده مسلم شریف حدیث دی یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ول یا رسول الله لما یو ګناه وسول پر ما حد جاری کړ لما ګناه وسو پر ما باندې حد جاری کړ پیغمبر سم مخ جنې واړوي بیا رالی پیغمبر سم ځغ نو ورته وکړي وس ګناه څه ګناه در څه سوي ده و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناه دار څخه سوي ده چې ما بدکاری نه ده کړې ما بدکاری نه ده کړې له بدکاری مخکې چې څه خبرې دي هغه مې ټولې کړې دي ما مخ نه دي تور کړی خو له هغه بغیر چې څه خبرې دي له پردۍ زنانې سره دا ټولې له ما سوي دي صحیح حدیث دی نو حضرت عمر فاروق ورته وایي الله پرده در باندې اچولې او ته ولې دا خپله پرده لرې کوې څال دې جوړ کړی دی صحابه ولو ایمان ډېر قوي ایمانونه وو هغه د دنیا پیغور ته نه کتل هغه د دنیا شرمندګۍ ته نه کتل هغه د قبر او د الله د دربار پیغور شرمندګۍ ته کتل ولې شرمنده دې سم ستا پر مخ به شرمنده سم ته زما څه کولی شي پیغور به راکې ته بې راکې ستا په پیغور زما څه کېږي زه د الله د پیغوره بد وړم زه د الله رب العزت په دربار کې له رسوایي بد وړم خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحي په انتظار و چې زه څه درته ووایم خیر لمونځ وسو لمانځه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه وکړه سړی څه سو ولاړ ووتی تیرا وغواړه دا یو حدیث کې دا راځي بلکې دا هغه د پر لمانځه باندې ولاړ و لمونځ یې وکړي سلام چې وګرځي بیا ولاړ سو ولې یا رسول الله زما د خبرې جواب پر ما حد جاري کړه ما ګناه سوې ده د الله رسول ورته وفرمایلې دا هغه چې وحي را نازل سوې ده ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ چې دي هغه ستاسو ګناوې در ختموي ذلک ذکر للذاکرین دا د هغه چا دپاره چې څوک نصیحت اخلي څوک په نصیحت باندې عمل کوي څوک په نصیحت باندې غوږ نیسي اوس پیغمبر علیه السلام ورته ویلې د خو بیا وویل یا رسول الله زما خبره ول تا زما سره اوس لمونځ وکړئ که یا ولمنځ مې وکړئ ول په دې لمانځه باندې الله ستا هغه ګناه در معاف کړله ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ د انسان ګناه ورمیټاوي او ختموي دا سړی څه ورته وایي و یا رسول الله دا خبره یوازې زما دپاره ده که د ټول امت دپاره ده دا خبره یوازې زما دپاره ده که د ټول امت دپاره ده قال لجميع امته زما د ټول امت دپاره دا خبره ده چې له ده ګناه وسوله لمانځه لره رالی پر دا خپله ګناه شرمنده و نادم و او بیا چې لمانځه لره رالی په دغه لمانځه سره الله رب العزت د ده هغه ګناه چې د هغه ورمیټوي ولګوئ اندازه ولګوئ څونه لویه خبره ده مخ تور سوی نه دی بدکاری سوی نه ده لیکن د هغه څه مخکې چې کومې خبرې دي هغه راڅخه وسوې یا رسول الله پر ما حد جاري که پیغمبر علیه السلام د وحي په انتظار سو الله رب العزت آیاتونه راواستول دا ستاسو لمنځونه دا ستاسو نیکۍ دا ستاسو ښه کارونه دا ستاسو ګناوې در میټاوي دا ستاسو ګناوې در ختموي په خبره مې سر خلاص یعنې څومره لویه خبره ده او دا څومره انتیکه خبره ده نو خو ما او تا چې دا لمونځ کوو دا هسې بس په فکر کې راګرځېدلی درځه چې ولاړ سه لمانځه لره دا فکر مې نه دی کړی چې د الله ملاقات دی دا فکر مې نه دی کړی چې د الله رب العزت امر دی دا فکر مې نه دی کړی چې الله پر ما فرض کړی دی دا فکر مې نه دی کړی چې دا د الله رب العزت ډېر عظیم رضا ده بس لمونځ مې وکئ نه د لمانځه مخکې زما په زړه کې دا خبره وه چې الله به ما ته معافي کړي نه د لمانځه بعد زما په زړه کې دا خبره راځي چې الله به ما ته معافي کړي خبره سر خلاص بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وایي تاسو چې کله ستاسو بچان د 7 کالو سو ابو داود حدیث دی ستاسو بچان د 7 کالو سو پر لمانځه یې ودروه د ځان سره لمانځه لره بیا یې که داسې هوښیار کوچنی دی بد نه کوي یا د هغه رقم پر ځان باندې اختیار او کنټرول لري نو بیا یې لمانځه لره در سره بوځه که شور نه وي نارې نه وي د مسجد آداب او احترام د جومات آداب او احترام تر پښو نه لاندې کېږي او بیا چې کله 10 کاله ته ورسېدی کې لمونځ نه کوئ د وهلو اجازه درته شته مناسب وهل لرګی نه د مځکې وهل نه مناسب وهل تنبیه خبر
پر 7 کاله تا دی په لمانځه ودرویل مونځ دې ورباندې وپېژندی پر 10 کاله باندې به دی په لمانځه باندې عادت سوی یې چې دی عادت سلو اوس د عادت پرېښوی نو تا ته د وهلو څه اجازه سته دلته چې دی ځوانۍ ته رسیږي بالکل یو لمونځ به ځینې قضا نه وي منځونه به بالکل د اوله سره دی پوه دی چې یاره زه خو په لمانځه درېدلی یم باید چې زه خپل منځونه چې دي هغه وکړم موږ خو اوس داسې نوې زمانه راله په لمانځه یې تر 100 کالو نه دروو او د اسکول دپاره پر 15 کاله باندې کښنی بچی دی وروره چې نه د بستې د وړلو دی نه د کتابو د وړلو دی نه د قلمانو د وړلو دی بس لویه بسته مې ور په غاړه کړې ده چې د دې کښني به کښنیوالی څه وي د ده به تعلیم څه وي د ده به زده کړه څه وي د تعلیم منکره نه یم خو لیکن چې الله او رسول ما او تا ته کومه لار راښولې ده موږ الله رب العزت ته دا مشوره ورکولی سو چې یا الله تا د لمر داسې پیدا کړی دی کشکې لمر داسې نه وی داسې وی نه یې ورکولی هو الله په خپل اختیار پیدا کړی دی دا ورځ راواخله دا شپه راواخله ما ته الله ته مشوره ورکوی سو نه یې ورکولی نو په دې ځای کې دا مشورې بیا چا جایزه کړې دي چې دا نو زما خوښه ده الله رسول فرمایي چې 7 کالو ته ورسېدی کښتۍ پر لمانځه ودروه 10 کالو ته ورسېدی چې بیا کښتۍ لمونځ نه کوي بیا څه چم کوه بیا راولاړ سه د هغه کښتۍ یو څاپېړه وهلی سي چې درځه لمانځه لره ولې لمونځ نه کوې نو دی چې ځوانېږي و لمانځه ته به بالکل د ده توجه چې د هغه برابروي او د الله رسول فرمایي وایي چې کله دا کښنیان د 10 کالو سو وفرقو بینهم فی المضاجع بیا به چې د 10 کالو سو کښنیان بیا بسترې ور جلا کړي 2 کښنیان ورور او خور یا زوی د مور سره یا لور د بابا سره په بستره کې یو ځای پرېوتل د الله رسول فرمایي جلا یې کړي مور دې د هغه بچي سره یو ځای کېږي نه چې هغه 10 کالو ته ورسېدی بابا دې له هغه بچي سره یو ځای کېږي نه چې هغه 10 کالو ته ورسېدله او ورور خور دا چې کله 10 کالو ته ورسېدل د دوی بسترې به ورجلا کوې اوس مې یو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب دا نو اوس کښني کښني بچان دي دا اوس خبره ده چې تا وکړه یو بابا به خپله بچی د ځانه سره په بستره کې یو ځای پرې باسي یا د هغه رقم بچی به د خپلې ادې سره یو ځای کېږي دا اوس خبره ده چې تا وکړله دا ما نه ده کړې دا هغه محمد رسول الله کړی ده چې کوم چا الله رب العزت نبوت ورکړی دی زما استاد د ژوند د سمېدو دپاره رسولی دی دا هغه دا ما نه ده کړې کوم اعتراض چې ته کوې دا پر ما نه دی دا پر محمد رسول الله دی ما خالی خبر کړی دی ما د مجال دی که زه د خپله ځانه یوه خبره درته وکړم که ما له ځانه خبره درته وکړه تا ته اختیار دی د هرې خبرې لیکن چې د محمد رسول الله مجلس و خبره و سنت و طریقه مابین له رالی نه زه اختیار لرم نه ته اختیار لرې نه ملا اختیار لري نه مجاهد اختیار لري نه تبلیغي اختیار لري نه عام سړی اختیار لري د الله رسول فرمایي څه به کوې تاسو به دا بسترې ور جلا کړئ او ډېر ځله موږ د پیغمبر علیه السلام خبره نه یې منلې په هغه کې بیا ما تا ته هغه رسوایي جوړه سوې ده چې انسان یې تصور هم نسي کولی ما تا نه دي لیدلې چې خور ورور خور وایي یاره زما چې کوم د بچي مسله ده دا زما د وروره سره نه مې دي اورېدلې ما خو اورېدلې دي دا موږ نه دي اورېدلې چې یو بچی دا وایي چې زما سره چې کوم مطلب د بچی خبره ده دا زما د پلاره څه ده نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره عمل وای نو بیا به دا پریشانی وای دا رسوایی به وای نه به وای نو چونکې ما او تا د خپل دین د خپل مزاج مطابق په له اړو را اړو که مې خوښ و هغه خپل کو که مې نه و خوښ موږ دا پخوا زمانې خبرې دي دا د 7 زمانې نه دي د 7 زمانې خبره دا ده چې کښنی بچی 7 کالو ته ورسېدی لا هم د خپلې خور سره دا زموږ ته عام بچان په یوه بستره کې پرې باسو بسترې ور جلا کړه موبایل دور دی د فیسبوک دور دی د ټیک ټاک دور دی په خدای دې مې قسم یې که د دې سپین ږیرو په خبرو دومره سر خلاص دی که د دې کښني کښني بچیانو چې سر خلاص دی تا ته فیسبوک مفت نه دی درکړی تا ته سوشل میډیا چې کوم دا یې مفته نه ده درکړې دا یو مقصد لري دا یو غرض لري دا یو سبق لري دا شاته یو میشن لري دا شاته یو پروګرام لري پروګرام یې دغه دی ګیس نه لرو له یخه مرو فیسبوک ستا بجلی نه لرو له یخه مرو ټیک ټاک ستا دغسې مطلب ما او تا وړه نه لرو هغه دې ولاړو 14,000 ته ورسېدل
لیکن زما او ستا فیسبوک په 10 روپۍ باندې ټوله شپه و تا ته اجازه ده کله ځان سره کله جهان سره خبرې کوي په 10 روپۍ او په 10 روپۍ باندې دا یو کوچنی خوږه ده هلته کوچنیان کالر راځي دکان کې زه کله ورسره ناست یم په 10 روپۍ یوه خوږه ده لیکن دلته ټوله شپه ستا دپاره په 10 روپۍ دا شاته یو پروګرام لري دا پروګرام د چا دی دا د مدینې شریفې دی دا د مکې معظمې دی دا د راویړ د مرکز دی دا د بنوري ټاون دی دا د دارالعلوم کورنګۍ دی دا د دیوبند دی یا دا د چا دی دا د یهودو نصارا دی ما او تا یې خالد یې ځای ته رارسولو ما او تا یې دې ځای ته رارسولو کوچنی بچی پر 11 کاله بیا ځوان کوچنی بچی پر 11 کاله پر 10 کاله الله اکبر دا ما او تا مخ شاته نه دي کتلی مش بس وای یار به ډیره جدیده زمانہ ده نوې زمانہ ده خامخا به دغسې کېږي صحیح سلو او عجبه خبره ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې ناستو نو بیا بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها د الله د رسول کوروالا دراله ملاقات لره بیا چې بیرته واپس تلله نو بیا پیغمبر علیه السلام ورسره روان سو چې روان سو تر کور یې رسوله په اعتکاف کې دی تر کور بیا کله کله پر ما دی بیوقوفه پیر سي بیا ماته وایي چې اشنو پیغمبر اسلام په اعتکاف کې نو څنګه راوتی صحیح دی د خپل دین چې پرسلو تمام سلو هغه مستحبات را واخله څه مسلې را واخله هغه محمد رسول الله ته کښې شوی صحیح سو دا اوس دی څه کوي دی ما په خبره کې راګرځي چې اشنو تا په اعتکاف کې سړی نه وځي دا څنګه وتی پیغمبر علیه السلام بس داغه بې عقلي داغه بېوقوفي داغه قرطوبي د ستا مبارک سي نو په مخه یو صحابي ورغلی پیغمبر اسلام ورته وایي دا زما کوروالا ده بی صفیه رضی الله عنها او یا رسول الله زه به ستا په باره کې غلط ګمان کوم زه به ستا په باره کې غلط ګمان کوم نه نه بالکل ته غلط ګمان نه کوې ستا نفس ستا شیطان او وسوسه زړه ته درایي چې پیغمبر علیه السلام سره هم ښځه ورسره وه دا زموږ په معاشره کې خلک الله داسې ګوري الله د چا سره په موټرسایکله زنانه وله په موټر کې زنانه وله یا اخې لور وه اخې کوروالا وه اخې ادې وه اخې خور وه الله دا ویډیو جوړي دغه دې پسې وګورئ دونه غټې غټې خبرې کوي یاره ته انشاءالله العزیز ما خو دا یقین دی زما دا یقین دی چې دا د فیسبوک زامن به سم نیمۍ بغیر د حسابه جهنم له راځي ما سوا له پردې لرې کېدو ما سوا له دې چې د چا پرده لڅول ما سوا له دې چې د چا کور شرمنده و رسوا کول بل هېڅ کار نه لري دا ستا ژوند سلو دا ستا د ژوند مقصد سلو څومره بده خبره ده څومره بده خبره ده نو د الله رسول فرمایي څه کوئ تاسو چې کله بچان 10 کاله ته ورسېدل دا ورور خور پخوا په یوه بستره کې و بستره ور جلا کړه کمرې نه بستره ور جلا کړه ها که ځوانانو بیا ځوان ورور او ځوان خور په یوه کمره کې اوسېدل دا قطعا مناسبه نه ده قطعا مناسبه نه ده ډېرې پیښې له دې پیښې شوي دي د نسائی شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زه چې ډېر بیریږم زما پر امت باندې د الله په دربار کې ډېر بیریږم یو د یتیم حق دی یو د زنانې حق دی د یتیم او د زنانې حق به زما امت وخوري الله به تباه کړي الله به برباد کړي زه چې ډېر بیریږم زما پر امت او خاص کر دا خبره زما او ستا و کور ته متوجه ده خاص کر پښتانه دی ځان ته غیرتمن وایي ځان ته غښتلي وایي ځان ته قبایل وایي بیا هغه غلطي ځینې وسي چې هغه غلطي په 1000 کاله بیا دی ختمولی نسي لکه څنګه دا اوس کې څه مجلس راغلی و یوه زنانه وه زنانې د بل چا سره یا پر موبایل خبرې کړي یا په رکشه کې تللې راغلي هر شی چې یا په موټر کې یا په سوزکي کې څه داسې خبره به وله نو بیا چیش وسلو قریبان عزیزان را ولاړ سو څو عمر بعد دا کوروالا دا زنانه دا په خپل کور کې د یا جارو وها یا کشنیان قراره یا کپړې پرینځه یا کچن کې سالن مالن پخوا قریبان راځي دلې څو ګولۍ ولې تا د رخشې والا سره خبرې کړې ولې او تا مطلب زموږ رنګ را بدنامه کوي موږ دې رسوا کو موږ دې شرمنده کو ښځې په خپل کور کې وویشته دا ښځه تا ولې وویشته
تا ویله د چا سره خبرې کړې نه محرم سړي سره مجلس ورسره کړی ښه مجلس ورسره کړی نو که دغه سلسله شروع سوله د غیرت په نامه قتل نه دی د غیرت په نامه که دغه سلسله شروع سوه ستا په فکر په نارینهو کې به په سلو کې به اتیا کسان د مرګ وړ نه دي په سلو کې به اتیا کسان د مرګ وړ نه دي که دا سلسله شروع سوه ګوره تی دا یو تور زده کړه لږ ښه چې موږ زنانې د غیرت پر نامه وژنو د غیرت پر نامه نو نارینه څوک ووژنو نارینه ولې نه وژنو نارینه ته به موږ تا ووایو چې ته د خپل خور یا لور یا ورېنداره یا هر څه وژنې د غیرت پر نامه د چا سره خبرې په دروازه کې درېدلې ټلیفون کړی یو تصویر یې ښکاره سوی دا ته وژنې نو ستا د وژلو څه راته وایه ستا وژل جایزه دي که ناجایزه دي که جایزه یې نو بیا دا خپل ځان ولې نه وژنې تا لږ کړي دي او که ناجایزه یې نو بیا دې دغه بله خور یا لور یا ورېنداره یا بل دا بیا ولې مړه کوله دا پښتانه په لا اله الا الله که روغه ورځ وویني دا د الله څه نه بیریږي دا خالد رسوایي څه بیریږي دا د الله او د جهنم څه نه بیریږي دا خالص د تربره د پیغوره بیریږي او د تربره تر پیغوره چې بیریدی هغه ابو طالب و د حضرت علی کرم الله وجهه بابا ولاړی د ابد الاباد لپاره جهنم ځای سو پیغمبر اسلام ورته ته کلمه ووایه په غوږ کې زما پټې ووایه ډول نه که ما کلمه وویلې بیا به دا زه چې مړ سم دا کافران تا ته پیغور درکوي ول اکایه د دوژخه وبېرېدی بیا یې کلمه وویلې زه ستا د پیغور د وجې کلمه نه وایم دی ټینګان و دلته د زما او ستا معاشره پر هغه لاره باندې روانه ده د دې معاشرې په باره کې ستا څه خیال دی الله به جهنم ورکړي که به جنت ورکړي ګوره دا ولې موږ ته هره ورځ ګورو په فیسبوک په اخبارو په بل میډیا باندې د غیرت په نامه یې خور و لور و مور و ورېنداره و کوروالا چې د هغه مړه کړل او عجبه دا ده ما دا خلکو ته ویلې زما د په ذل جلال قسم یې چې دغه زنانه په خپل کور کې نه ګناهګاره ګرځوي خبرې به نه سره جوړوي زه ګناهګاره یم پر منبر درته ناست یم هغه لوی رب را خبر دی تاسو ګناهګاره یاست د منبر و مخ ته ناست یاست هغه لوی رب در خبر دی او تاسو هم په خبر یاست په خپل ځان زه په خپل ځان خبر یم نو دا زنانه ویشتل دا جایز په اسلام کې دی اجازه شته دا که چیرې مطلب زموږ څنګه ملک والا را ولاړ سي اسلامي نظام هلته یو داسې ترتیب جوړ شي بیا څلور ګواهان یا ټیک د شریعت خپله سزا ښوولې ده ته څنګه را ولاړ شوې د دې زنانې په شهادت کې یوه ذره شک و شبه نشته څه معلومه ده که دې زنانې توبه ایستلې وه او ته ورلې بیا دې وویشتې ګرچې توبه نه دي ایستلې چا ته اختیار ورکړی دی چا ته دا اختیار ورکړی سره ولاړېږي خلک وژنه لوڼې و خوندې وژنه چا ته اختیار نه دی ورکړی بیا تا ولې دا کار وکړ صحیح سو دا معاشره به لا نوره تباه کېږي نوره ذلیله کېږي نوره خوارېږي او دا د جهنم پر اور جوړ انسانات دي الله پیدا کړي د جهنم دپاره دي ځکه ته د الله څه نه بیریږې ته له رسوایي د دنیا بیریږې ته د الله څه نه بیریږې ته د خپل تربره تر پیغوره بیریږې پرده واچوه ما درته ویل سړی رالی ول یا رسول الله بخاري حدیث دی مسلم شریف حدیث دی لما غلط کار سوی دی الله رسول وپر تاسو ما سره منځ نه وکړي ول ان الحسنات يذهبن السيئات دغه نیکۍ خو ګناوې مټوي الله اکبر الله رسول فرمایي زه چې د الله په دربار کې زما پر امت ډېر بیریږم یو د یتیم حق خوړل یو د زنانې حق خوړل اوس ته خپل اندازه ولګوئ زما خو خالي تا ته خبره در رسول دي که زما خبره العیاذ بالله نعوذ بالله په دې خاطر و چې زه ځان مشوره کم چې ابو جیل په کم جهنم کې دی الله دې ما هلته ورولي صحیح سو او که زما مقصد د الله رضا ده د یو خور د یو ورور د یو زوی د یو لور د عزت بچاو دی زما او ستا د معاشرې برابرېده دي بیا د الله رب العزت ما ته پر دې عوضونه راکړي صحیح سو نو ډېر فکر کول پکار دي سترګې به لاندې نه سو کوم یو سړی ولدي پر یو ګناه عیسی علیه السلام یو سړی پر ګناه غلا باندې ولیدي تا غلا وکړه هغه قسم په خدای که مې کړې ده ډول بس ټیک ده زما سترګو غلطي وکړه بس ټیک ده تا غلا نه ده کړې مجنون علیده ګرځو د چا پرده له څه و
الله دې مو وساتي. نو معنا دا د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ګناه ځینې وسوله او بیا دی راغلی لمانځه لره لمونځ یې وکړي د ده په لمانځه سره هغه ټولې ګناوې الله معاف کړي. ما درته ویله د بندګانو حق نه در ښایم، فرض لمونځ نه در ښایم، زکات نه در ښایم. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ما ته ویل ته ورسې یو قلم و کاغذ پیدا کړه زه څه وصیت درته ولیکم چې زما امت زما له تلو بعد ګمراه نه شي، زما امت زما له مرګه بعد ګمراه نه شي. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي زه ډېر وبېرېدلم، مال دی نه چې زه په قلم و په کاغذ و په چیچ پسې ځمه نو بیا به پیغمبر سم دی نه چې رسه له دنیا ولاړ شي. مال یا رسول الله دغه یې راوښیه، دغه یې راوښیه، زباني به زه زده کړمه. ول ما ته د الله رسول وفرمایلې ول یو به د لمانځه ډېر خیال ساتئ، د لمانځه وایي کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة الصلاة. انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام وفات کېدی آخري خبرې دا وې الصلاة الصلاة، د لمانځه خیال ساتئ، د لمانځه خیال ساتئ. ګوره په لمانځه کې غلطي او کمی در څه ونه شي، ګوره په لمانځه کې کوتاهي در څه ونه شي. بیا اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم، بیا ویلې تاسو د خپلو غلامانو ډېر خیال ساتئ، د خپلو خادمانو ډېر خیال ساتئ، د خپلو مزدورانو ډېر خیال ساتئ. دا دوې خبرې د الله رسول وکړي. کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة الصلاة، د لمانځه به ډېر خیال ساتئ. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام فرمایلی د لمانځه به ډېر خیال ساتئ، زما دا وصیت دی زما امت ته دا ورسوه. او دویم به د زکات ډېر خیال ساتئ. زکات مش خلک زکات نه ورکوي، ته چې سړی ووینې زکات ورکوي دا پلانی قریب و عزیز هغه موټر سایکل لري ته زکات ورکمه، د هغو کور خپل دی ته زکات ورکمه، د هغو رخشه خپله ده زه زکات ورکمه. یاره ته په ګرد دنیا کې د هرې مسلې پوښتنه له ما کوې نو په زکات کې ولې د ځانه څه کوې؟ که د یو سړي خپل کور و د ماښام پر ګوله حیران هغه ته زکات نه ورکوې؟ ته خامخا دې د لوږې مري بیا زه زکات ورکوم، د لوږې مري بیا ته زکات ورکوې. دغه پرون را روان بیا هغه پولیس والا ناکامه عقه لګېدلې وه هغو سره ودرېدم سات کوي الله والي سره وکړي. ول مولوي صاحب ته دا زموږ ستړیا ته نه ګورې، نه څوک موټر راته دروي، څوک شکنځا راته کوي، بیا چې غټو موټران ولاړ دي هغه موټر راپسې راوګرځوي شیشه لا نه راته خلاص. زه ته خدمت ته ولاړ یم، زه ولاړ یم، زه سارجنټ یم، زه ټرافیک یم، زه لارې خلاصوم، په دا یخ کې ولاړ یم. منفي هغه د 14 چلیږي، 14 چلیږي او 14 چلیږي، زه او زما تنخوا 25,000 روپۍ. دا خلک پسخند راوایي، څوک موټر نه راته دري، څوک شیشه خلاصه کې شکنځا راته وکړي. دا مولوي صاحب ته څونه ډېرې خبرې کوي. نو زه حق لرم که نه؟ مال پر دواړو سترګو ولې نه لرې؟ مال زه علیحده په روزه کې دا خپل نمازیانو ته وایم ته زکات ورکوې، زکات ورکوې، ملا ته ورکوې، طالب ته ورکوې، مجاهد ته ورکوې، پولیس والا پر چوک ولاړ دی ورسه وریا که ورته وایم چې دا زکات دی، ته دا ستا روزه مات دی، موږ ته په روزه کې ورکوو. ورسه د بچیانو دپاره کپړې مپړې ویلې مال څنګه پرون څه پولیس والا راغلي و هغه راته ویل مولوي صاحب زموږ پولیس والا ستا سره ملاوېده غواړي. مال خیر دی ویلې ول مولوي صاحب دوی وایي چې موږ د مولوي صاحب سره مجلس کوو دا د پولیس نوکري حرامه ده. ما ویلې پولیس نوکري خو ګرڅه د پولیس نظام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شروع کړی دی، دا د پولیس نوکري حرامه نه ده. که ما غلط نه دی، غلط بد کار که مولوي صاحب وکړي دا مولوي صاحب بد سړی دی، بد کار که پولیس والا وکړي دا بد سړی دی. که رشوت مولوي صاحب واخلي بد سړی دی، که رشوت پولیس والا واخلي دا بد سړی دی. دا نه معنا چې پولیس محکمه چې دا هغه بده ده. یو سړی به په 5 کسانو کې بد یې، رشوت اخله، ظلم کوه، ناجایزه کوه، د خلکو موټران یوه خوا او بله خوا ته منم، لیکن عام طور داسې نه وي. تاسو زړه پر وسوځئ، والله د زړه د سوې دي. غریبان په دا یخ کې ولاړ لاسونه یې ولاکه کار کوي. د هغه په دې کې به لږ ښه خلک چې هغه د خپلې تنخوا د حلالېدو دپاره دا زما او ستا چې تنخوا حرامېږي یا زما او ستا نوکري حرامېږي، دوې خبرې دي. اوله خبره دا ده چې ما او تا راولاړ سو نوکري په پیسو واخلو. زه اهل د دې نه یم، ما تعلیم نه دی کړی، بس ورغلم هلته خلک میلاو کړو 15-10 لک روپۍ مې ورکړې، نوکري مې واخیسته، دا حرامه ده. صحیح سلو. دویمه خبره دا ده زه راولاړ سوم په دا خپله نوکري کې چې ما ته حکومت کم کار سپارلی دی، موټران سم ته دروا، سیټ ته دروا، ترتیب ورکوه، یو ایله کوه بل مه ایله کوه، او ما ستاسو پیسې واخیستلې رشوت
زما بیا د خپل تنخواه دغه روپۍ چې دی هغه حرامې سولې. او درېیمه خبره دا ده چې زما نوکري د سهار پر 8 بجې شروع کېږي تر ماښام 8 بجو یا د 6 بجو او زه نوکرۍ له نه ورځم. ما که مایسټر دی که ډاکټر دی که مولوي صاحب دی که معلم صاحب دی که پولیس دی که اپسي دی هر څوک دی هغه تنخواه حرامه ده. غلط د غلطۍ سره تعلق لري. ګوره که غلط ما وکړو زه بد یم. اوس یو پولیس والا د رشوت نه خوري زه رشوت واخلم خدا نخواسته زه ډېر بد یم تر دې پولیس والا. دا خو به منئ یو پولیس والا به د چا سره بد کړي بس ټولې محکمې ته بد وایه. یو مولوي صاحب د چا سره بد وکړو ټولو علماو ته بد وایه. دا غلطه خبره ده. نو د الله رسول فرمایلی ولا علي دا زما وصیت به ورسوي چاته دا امت ته په لمانځه کې د لمانځه به ډېر خیال ساتئ او زکات ورکوئ. که د چا د ماښام د ګولې قدرت نه و کور یې خپل و موټر یې درلودی موټرسایکل یې درلودی بلکې نوکري یې درلوده 50,000 یې تنخواه و خو د بچیانو نه بسېدله د کور یې نه بسېدله په دا دونه ګرانۍ کې. علما فرمایي زکات ورکړه زکات ورته وایم چې دا زکات دی. دا اسانه خبره ده که ګرانه خبره هم در وښوله نو چې نیکه ونو ګرځئ بیا. او درېیمه خبره حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ماته د الله رسول ویلې ول زما امت ته دا خبره ورسوه ورته ووایه تاسو د خپلو خادمانو سره ښه کوئ. د خپلو خادمانو سره. پخوا غلامان وو اوس غلامان نشته خادمان دي. ستا مزدور دی ستا نوکر دی ستا مطلب باډیګارډ دی ستا محافظ دی ستا ډریور دی ستا مطلب هغه شپز دی ستا د مسجد طالب دی ستا د مسجد مولوي خیال یې ساته ډېر خیال به ساتي خامخا به ساتي. د الله رسول د دې څه منع کړې ده چې ته ډوډۍ خورې ستا مزدوران هلته درته ولاړ مزدوران د ځانه سره کښېنوه. د بد سړي علامه دا ده چې دی ځان ته سترخوان هوار کړي او بیا چې شي مزدوران پسې واخلي او دی خپله ډوډۍ چې ده دا د بد سړي علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپل غلامان د ځانه سره کښېنول. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي له خیبره واپس را روان یو ما پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله 2 غلامان ستا سره در سره دي یو غلام ما ته راکړه د خدمت لپاره. ما ته ویلې ول ونیسه په دا غلامانو کې یو غلام خوښ که هغه بوزه د ځان سره ستا خدمت به کوي. ول مال یا رسول الله تی را خوښ که چې تا را خوښ کړي زما بس دی. وایي د الله رسول ما ته پلانی غلام د سره بوزه دا 2 واره ما پر لمانځه لیدلی دی. دا 2 واره ما پر لمانځه لیدلی دی. څومره عجبه خبره ده. او د الله رسول فرمایي وای کچيري وای الذي تفوته صلاه العصر کله چا سره د ماجګر المنز قضا صفك انما وتر اهله وماله رواه مسلم. د الله رسول فرمایي کچيري د چا سره د ماجګر منز قضا د ماجګر دا داسې دی لکه د ټول کور چې تباسي د ټول اولاد تباسي. ورسې په ګیسو کې څونه ډېر پروندم چیرې ګیس والا ته موږ څه ووایي چې یاره ولې د خدای دپاره وژنئ مې ما الله به بیا پر تا بل څوک مسلط کړي هغه بیا تا مړ کړي وژنئ مې ما دا یخ نیولې د کوچني بچیان د ګیس نسته ساتکۍ راسي هغه ولګوي د ستومانۍ و د یخ د لاسه لږ خشه تاودسي پسې بدسي هغه بیا ته د الله په دربار کې به څه جواب ورکوې هغه د ګیس جي ام ته به څه جواب الله ته ورکوې. تا نن زما سره حساب شروع کړی دی مه کوئ د خدای دپاره. نو د الله رسول فرمایي چې د ماجګر لمونځ له چا فوت سو فکانما وتر اهله ومالو لکه ټول کور چې تباه شي لکه ټول مالو بچانو اولاد چې دی هغه تباه شي. د الله رسول فرمایي من ترک الصلاة العصر چا د ماجګر لمونځ پرېښو ویې نه کوي ويحبط عمله. د الله رسول فرمایي ستا ټوټل عمل لاړې ضایع سلو. د الله رسول فرمایي د منافق سړي علامه دا ده چې دی کله ماجګر دی لمر ته ګوري وده ټیم ډېر اخر لمر ژړ واوړي نو قام فنقر 4 لا يذكر الله الا فيها الا قليلا رواه مسلم. د الله رسول فرمایي وایي دی لمر ته ګوري وده ټیم ډېر دی اخر چې لمر په پرېوت وي دی راسي ژر 4 واره مشوکه ټک وي لا يذكر الله فيها الا قليلا ما معمولي قدر ذکر پکې وکړي معمولی قدر زموږ خلک دغه څه دي که نه دي لمر په پرېوتو بیا دی لمونځ کوي وده ټیم ډېر دی. او د الله رسول فرمایي پر منافق سړي باندې د سهار او د ماخستن لمونځ ډېر لوی بار دی. د سهار او د ماخستن لمانځه ته چې څوک نه حاضرېږي دا منافق دی. منافق ته د سهار او د ماخستن لمونځ زور غواړي. زه به خپله اندازه ولګوم عزیزانو تاسو هم خپله اندازه ولګوئ. دا به موږ ګډ سره څه کوو
ما او تا به ګر سره څه کوو. نو د الله رسول فرمایي وای بین العبد والکفر ترک الصلاة. د الله رسول فرمایي د مؤمن د کافر په مابینځ کې فرق دا دی چې مؤمن بل منځ کوي، کافر بل منځ نه کوي. نو کوم څوک چې منځونه نه کوي هغه به څه چم کوي؟ ته څه بانه کوي؟ که زر بانې وکړه، زر نه 1,00,000 زر بانې وکړه، په قبر کې د یوه بانه هم نه چلېږي. صحیح سلو. او بیا د الله رسول فرمایي، صحابه فرمایي وایي د پیغمبر اسلام په زمانه کې وایي کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون شیئا من الاعمال کفرا ترکه. وایي چې د پیغمبر اسلام په صحابو کې دا خبره ډېره مشهوره وله چې کم شی کفر بلل کېدی، کم شی هغه ترک الصلاه، لمنځ پرېښول. دا بس دا معلومه دی چې چا بل لمونځ نه کوي دا کافر دی، چې چا بل لمونځ کوي دا مسلمان دی. پیغمبر په صحابو کې دا خبره مشهوره وله. نو په دې وجه باندې عزیزانو لمونځ خو ما او تا ډېر په کم نظر ورته ګورو. نعوذ بالله د لمانځه اهتمام به کوو، خامخا به کوو، هر وخت به کوو، سره د ټولو شرایطو. ډېرې مسلې پاتې سولې. خیر عزیزانو، الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کې. الله دې پر دې تور مشتمرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله